د انعکاس راډیو تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه. نننۍ ځانګړې مرکې ته مو زه فقیر محمد فقیرزی هرکلی کوم. دغه ځانګړې مرکه مو د سولې له پروسې سره د یو ځای شوي طالب قمندان سید جلال پاچا سره چمتو کړي. په دغه مرکه کې به د ده له پخواني او اوسني ژونده وپوښتو او په یو لړ نورو مسایلو هم بحث لرو. له موږ سره اوسئ. پاچا صاحب، که لومړی د طالبانو د وخت کیسه راته وکړئ، کوم کارونه مو کول تاسې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید جلال پاچا دی. د چین د ولسوالۍ د پیښې اوسېدونکی یم. زه د پاکستان ته د کرزي اول وخت کې چې موږ ته پاکستان نه بعضې رهبران وو چې هغه د عیسیا جاسوسان وو، موږ نه پېژانده، خو موږ سره یې خبرې کولې، را سره کېناسته به، موږ یې دې ته هواڅولو چې موږ یې پاکستان ته کېستو. زه پاکستان ته کېوتم، هجرت مې وکړ سره د فامیله. هلته یې موږ له درسونه او تعلیم او تربیه راکوله، د افغانستان د جهاد په نامه باندې د جهاد پر بعضې مسایلو باندې یې موږ کولو. خو موږ د کشمیره پورې د هټ مقام مظفرآباده پورې په دغه مدرسو کې په دغه ځنګلو کې موږ ته ټرېننګونه راکړل د افغانستان د جهاد په نامه باندې، او د جهاد فرمولې راته برابرولې. خو موږ ته چې څومره اندازه بیا ولګېده د وروستیو وختونو کې چې څه وخت موږ ټرېننګ سرته ورساوه، موږ یې رخصت کولو افغانستان ته، ریموټ کنټرول بمونه یې موږ ته راکوله چې هغو کې زموږ مشر یعقوب شرافت نامه یې وه، د مولوي خالص وراره ده، او دوه کسه پاکستاني جنرالانو چې هغه یو د پېښور د صدر و چې خطاب ګل حاجي نامه یې وه، یو د دیرو د بغزمین نامه یې وه، دا دوه کسه پاکستاني افسرانو او څه د افغاني وو. موږ چې څه وخت را رخصت کولو، موږ ته یې ایمون کنټرول راکړه. ما ته یې په اول قدم کې وویل چې ته به درونټې ډیموالو ځای. چې څه وخت یې دا خبره موږ ته وکړه، موږ ته اندازه ولګېده چې دا جهاد نه دی، دا د افغانستان یو سیاسي جنګ دی، د جهاد په نامه باندې روان کړی دی، د اسلام په جامه کې خلک تربیه کړي دي. نو موږ بیا کوښښ وکړو چې د افغانستان د ملي امنیت مشرانو سره مرابطې ټینګې کړي، د بعضې ملګرو د لارې نه هغو د نمبر یې پیدا وکړي. د دو سره مدیر صاحب میرعلم خان سره موږ په راز کې وو، په رابطه کې وو. خو په دغه حال او ځلو باندې چې مدیر صاحب میرعلم خان او ولسوال صاحب او همداسې نور ملګري د هغو په حال او ځلو باندې موږ د سولې پروسې سره یو ځای شو. پاچا صاحب، اکثر په دغه وخت کې چې تاسې له وسلوالو طالبانو سره وئ، اکثر هدایات مو له چا اخیستل او څه یې درته ویلي؟ څومره هدایت چې موږ ته کېده او موږ له څومره تعلیم او تربیه راکول کېده، دی کې په سلو کې 80 کسه فیصده پنجابیان درسونه موږ له راکول او درس او تعلیم یې راکاو، د 20% هغه افغانانو چې هغه په نامه د افغانانو یادېده، خو هغه په خپله هم پنجابیانو په شکل کې وو. موږ سره زیاته تعلیم او تربیه د پاکستان افسرانو د خوا نه کېده، او چې هغه په سیول جامو کې به وو، ګیرې به پرېښې وې، پګړۍ به والې وې، عالمان به ځانونه جوړ کړي، خو هغه د پاکستان عیسیا استخباراتي مشرانو. دوران کې به یې څه تاسو ته ویلي چې څه وکړئ؟ موږ ته دا خبرې زیاتې کولې چې تاسو چې افغانستان ته کېوځئ، که نور څه هو، که نو شپې یا د ورځې په قام او په ولس کې ډزې کوئ، د خلکو ژوند نارامه کړئ، خلک ترور سره تکلیف سره مخ کوئ، چې افغانستان کې څوک تاسو وژنئ، ستاسو جهاد وشي، او که تاسو مړه شوئ ډایرکټ جنت له ځای په. نو موږ ته د افغانستان ټول خلک کفارو کافرو په شکل کې ګرځولي. اول ابتدا کې چې د محمد تاریکي وخت نه دی، هغه وخت نه چې موږ پاکستان ته هجرت وکړو، پاکستان کې هم دغه جهاد په نامه باندې تربیه موږ راکوله. بیا چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، وروسته مجاهدینو حکومت شو، هم دغه تعلیم او تربیه وه. نو موږ ته دومره پته ولګېده چې په افغانستان کې د خارجي دولتونه چې لکه پاکستان واخلي، ایران واخلي، دونه غواړي چې په افغانستان کې حرام ژوند څوک وکړي او د افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان د نورو دولتونو سره سیالۍ ته ورسېږي. څه احساس تاسو ته پیدا شو؟ په دغه دوران کې مو څه حقایق ولیدل چې تاسې دې ته اړ شو چې د سولې پروسې سره یو ځای شئ؟ په دغه 19 کاله کې یا په 14 کاله کې دننه چې موږ ته څومره اندازه ولګېده، څه موږ ولیده، هغه د بېګناه مرګ وژنه موږ ولیده، ظلم او زیاتی مو ولیده، د افغانستان د عالمانو مرګونه مو ولیده، د افغانستان د بعضې مخورو سپین ږیرو مشرانو چې هغه افغانستان یې آباده او د هغو مرګونه موږ ولیده چې په پاکستان عیسیا د لارې نه شهیدان شو.
او په جهاد په نامه باندې د قرباني کړه او ویې وژله چې مجاهدینو ته به ویل چې تاسو جهاد چې طالبانو ته به دا خبره ورته کوله خو دوی به دا د افغانستان د ابادېدو خلک وو او پوه خلک وو مخور خلک وو. موږ د دغو نه زیات اندازه موږ ته ولګېده چې دا خلک جهاد نه کاندي، دا د پاکستان یو استخباراتي ګیم دی، د افغانستان د ورانېدو پروګرام دی. که څه هم یو څه موده تاسې له دولت مخالف جنګېدلی او د دولت په خلاف ویل طالب وسلوالو سره او اوس د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، په دغه وخت او د هغه ژوند چې تاسې تیر کړی دی د دې ترمنځ څه توپیر راغلی اوس مهال څه توپیر وینئ تاسې پکې؟ د 14 کالو مخکې نن نه 14 کاله مخکې ژوند چې د 14 کالو نه دلې تر د 3 کالو په دغه 13 کاله زما شي چې زه د افغانستان د ملي امنیت سولې پروسې سره یوځای شوی یم. د ملي امنیت په حال او ځلو باندې د مدیر سمیر عالم خان په همکارۍ باندې موږ په 100% زموږ ډېر ژوند ښه شوی دی. په هغه وخت کې چې زموږ کوم ژوند و شپې په غرو پر هغو کې وې، ولږې تندې وې، خوارو زارو ذلیله وو، بچیان هم ذلیله وو، بې تعلیم و، بې تربیه وو، سبقونه نه وو، مدرسې نه وې، نو داسې یو وحشانه ژوند و. ولې دلته چې موږ راغلو بچي په مکتبو کې دي، شکر الحمدلله. دغه 3 کاله کې زما زامنو 2 ګزارې قرآن شریف ختم کړ د بېسوده مدرسې نه. بچي مې په د غازي امان الله په مدرسه په مکتب کې دي، هغې کې کامیاب روان دي، هر څنګه لیک لوستلی شي. نو موږ ډېرې ګټې وکړې، موږ ته دولت ډېر کومکونه راکړه، کور یې راته جوړ کړه، موټر یې راته راکړې، نور ډېر کومکونه یې راسره وکړه، مالي او ځاني هر رقم مرستې یې راسره وکړې. اوس هم تر خوشحاله یو، مخکې هم تر خوشحاله وو. زه نورو عامو مخالفینو ته چې څومره د افغانستان افغانان ځان ته یو پاکستان د خوا نه رهبري کېږي، افغانستان ته راکوځي، جنګ کوي، جنګونه که افغانانو بچي شهیدانوي، هم د ایران د خوا نه یا د کوم بل دولت د خوا نه چې هغه افغانان وي، هغو ته زموږ دا پیغام دی چې راشي او خپل د افغانستان د ملي امنیت سره او د سولې پروسې سره د یو ځای شي، خپل د خاورې او خپل د وطن نه د خدمت وکړه، لکه څنګه چې زموږ له خدای ښایسته ژوند راکړی، ښه خوشحاله یو، خوب کې آباد یو او بچي مو هم کې خوشحاله دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې ګواکې د ملي ځواکونو جنازه نه کېږي. ستاسې وړاندیزونه دوی ته څه دي؟ زه د 1415 تقریبا د 1900 کلونو نه زه طالب یم. موږ ته دا ټوله پته لګېدلې ده چې د افغانستان د دود د خلکو نه بهر خلکو چې هر څوک مړ شي د هغو جنازه دوی په دې خاطر باندې بنده کړې ده چې دا خلک دې باندې دغه وروستی نسل دا د غرو خلک چې په دې باندې یقین ولري چې دا خلک کافر دي، رښتیا چې مسلمانان نه دي، په دې خاطر دا جنازې باندې دا د پاکستان د استخباراتو یو خپل سیاسي ګیم دی او په دې خاطر باندې چې دا د افغانستان د خلکو ته یو دغه وګوري ورواوري چې دا خلک کافر دي، د دې جنازه نه کوي او عالمان یې نه پرېږدي ورته چې عالم د افغانانو جنازه نه کوي نو دا به کافر دي. هغه عالم چې هغه کوم دستور ورکړی هغه په خپله یو پاکستانی پنجابی دی، نه افغان. یعنی هغوی اصلا هدف یې څه ده او څه کول غواړي او اوس دلته حقیقت څه ده چې آیا جهاد په افغانستان کې روا ده او که نه؟ موږ چې څومره معلومات لرو او څومره معلومات ماته شوی دی د کشمیره پورې او د کشمیر نه هم د خوست خړ ډنډه پورې دغه څومره پروګرامونه چې موږ ولیدو، څومره عیاشي، څومره حساب کتاب د کفر کارونه، د ګمراهي کارونه دا په پاکستان کې ډېر زیات دي. نو که جهاد شي په پاکستان کې شي، که قرباني شي په پاکستان کې شي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د خدای تعالی ته دا سوال کوي چې پروردګاره ته ما غوره پورې مه وژنه چې تر څو پورې ما په پاکستان د هند جنګ کې برخه نه اخیستې. هغه هند جنګ چې د هغه د اټک نه کته دی دغه پنجابی وښودلی. هغه پنجابیان چې زموږ او ستاسو شاګردانو، زموږ او ستاسو عالمانو علم ور زده کړی دی او کلمه یې په ویله هغه راپڅېږي، موږ ته درسونه یي، موږ ته نوي سبقونه را زده کوي. نو شاګرد په استاد باندې هېڅکله نشي استاد کېدی. د سولې پروسې سره د راتګ سره سم کومې ژمنې چې دولت له تاسو سره کړې وي څومره دغه ژمنې عملي شوي دي او آیا په رښتیا هم دغه ژمنې عملي شوي او که نه؟ کومې ژمنې چې موږ سره د افغانستان د ملي امنیت د خوا نه شوې موږ د سولې پروسې سره په سم په یوځای کېدو باندې دغه ټولې ژمنې زموږ تر نن ساعته پورې پوره شوې دي. په یوه خبره کې موږ سره غلطي او دوکه نه ده شوې، نه موږ سره کومه بېماني شوې ده. تر د نن ساعته پورې موږ ته هر څه مکمل رسېدلي دي. ما د وخت هم درته وویلو چې موږ ته دغه کور شمه دی، دا کور موږ ته دولت جوړ کړی دی، دولت پیسې راکړي دي.
موټرین دولت راکړي دي راته، ډېر امتیازات یې راته راکړي چې څه ژمنې ما سره کړې وې هغه ژمنې سرته ورسولې او موږ نن ساعته پورې ټول دولت نه خوشحاله یو. زه پخپله سره د دریو زامنو چې درې مزامن دي، یو زه یم د 2 کالو نه رادلې د چین په ولسوالۍ کې په ختیاور کې جنګاږم، ختیاور کې پروت یم د دشمن په مقابل باندې. هغه دشمن چې پنجاب نه راغلی، پاکستان نه راغلی، پاکستان تر بیا کړی، زموږ ستاسو افغانانو بچي وژني، زموږ ستاسو افغانانو ژوند نارامه کوي، د هغو ته موږ په ختیاور کې پراته یو اوس، او تر دغره پورې به پراته یو چې تر څو پورې موږ ژوندي یو دې نه به موږ لاس وانخلو، چې تر څو پورې موږ په خپل په دشمن او دغه پاکستانی پنجابی موږ ځپولی نه یو، ختم کړی نه دی. د مرګ اخري سلګۍ پورې به موږ د خپلې خاورې نه دفاع کړو، د خپل افغانستان د ملي امنیت په امر او په کومنده باندې. په جګړه کې اوسنۍ ښکېلې ډلې چې اوس لګیا دي د افغانستان دولت یا د په دې پلمه چې ګواکې دلته جهاد روا ده، دلته جګړه کوي له افغان حکومت سره، نو دغو خلکو ته مو پیغام څه ده او څه وړاندیز ورته لري؟ دغه خلکو ته زموږ دا پیغام دی چې د نورو د خارجي دولتونو د استخباراتي یا د فوج په حساب باندې د هغو په خوله باندې خپل افغانستان خاوره او خپل د افغانستان بچیان د مه خرابوئ، خپله خاوره د مه خرابوئ، خپله خاوره د مه ورانوئ، خپل افغانستان بچیان د مه وژنئ، مکتبونه د مه ورانوئ، مدرسې د مه ورانوئ. دا یو سیاسي جنگ دی او د سیاست باندې دا جنگ روان دی. د افغانستان د کونړ د سیند اوبو خبره ده، د پاکستان د ډیورنډ کرښې خبره ده. زموږ جنگ چې دی په دغو دوو خبرو دی. دا یو جهادي مخ یې ورکړی ولا نور پاکستان چې هر څومره جنگ روان کړی دی په دغو دوو خبرو روان کړی چې یو د کونړ د سیند اوبه دي، یو د پاکستان د جیلم دروازې پورې زموږ خپل حدودات دي، په دغو باندې جنګ روان کړی. خو موږ ټول دغه جهادي قمندانان دي که هغه افغانان پاکستانی نه یا بل دولت، هغه خاص افغانانو ته زما دا پیغام دی چې د دغه جنګ نه د لاس واخلي، خپل وطن نه راشي، خپل وطن د آباد کا سولې پروسې سره د یو ځای شي، د افغانستان ملي ځواکونو سره رابطې وکاندي، د خپل د آینده بچو ژوند په نظر کې ونیسي، هغو ژوند د ښه کاندي. پاچا صاحب اوس راغلی د سولې له پروسې سره یو ځای شوی، په دغه وخت کې که چیرې دغه مخالفې ډلې اوس هم له افغان ځواکونو سره په جګړه کې دي، آیا تاسې هم د دوی ملاتړ کوئ او له دوی سره به یو ځای له مخالفینو سره جنګیږي او که نه؟ انشاءالله چې حکومت سره به موږ هر رقم مرستې ته تیار یو، چې موږ له حکومت کومه رقم مرسته وغواړي موږ ټولو مرستو ته تیار یو. همدا پیرحال د چین په ولسوالۍ د مزدکي په سر کې زه زما خپل درې زامن زه په خپله باندې هلته د افغانستان ملي ځواکونو سره هوایي او زمیني قوتونه چې هلته پراته دي او لګیا دي او عملیات یې شروع کړي دي، د هغو سره اوږه په اوږه باندې موږ د دښمن په مقابل جنګوو او انشاءالله چې د ژوند اخري سلګۍ پورې به زه او زما بچي او زما دغه ملګري افغانان چې کوم سره سولې پروسې سره یوځای شوي دي، دا به تر مرګ د اخري سلګۍ پورې د افغانستان ټول هوایي زمیني قوتونو سره به دا موږ د دښمن په مقابل سره په مشترکه باندې جنګوو او اوږه په اوږه به ورسره روان یو تر دغره پورې تر څو پورې موږ د افغانستان د خاورې نه خپل دښمن نه وي ورکړی. ډېره مننه پاچا صاحب چې حاضر شوي دي ته او له موږ سره مو ځانګړې مرکه وکړله. ستاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو دومره تکلیف وایسته، د ټول د نکاح راډیو کارکوونکو نه او د ټولو راغلو مېلمنو نه ډېره مننه او ستاسو د خدای ډېر عزت وکړه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړه او تاسو دومره تکلیف وایسته او زموږ سره زحمت وایسته او زموږ اواز هم واورېده او ډېره مننه تاسو نه. د انعکاس راډیو تلویزیون درنو لیدونکو، دا د نننۍ ځانګړې مرکه چې له پخواني طالب قومندان سید جلال پاچا سره مو وکړله، له ملتیا مو مننه.